ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ د کامې نوم چې موږ کله چاته واخلو کوی چې شریعت به کله خورو. حاجي صاحب خبره چې له کومې ځینې راغلی دی کوزي پښتونخوا راغلی حاجي صاحب تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایي. ملګري ننګیالی ستاسو د دغه ځای مسؤل دی. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو اوریدونکو سلامونه. خدای وکړي چې روغ اوسئ. ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ د کامې نوم چې موږ کله چاته واخلو کوی چې شریعت به کله خورو که نه. ستاسو د لاسه موږ شروع داسې دیز ته راغلي کامې ته څنګه دیز ته چې چاته د کامې نوم واخلو چې کامې ته ځو شریعت راوړه شریعت ته مې بوځه شریعت راباندې کله خورو یا خدای پاک د کامه چې د شریعت دی که نور هم چېسته دی کامه خو د شریعت مشهوره ده. اولي کې شریعت او په دیني شریعت په دیني کې دا ګوړی بس د دواړو نه دقه دي ته راغلي چې هر چا دوی یو څنګه به چې ګوره راوړي چغزۍ والا به راوړي هغه به راوړي شریعت به څنګه چل شي په دغه شریعت کې به یو کار ښه چې لرې څه وړل کېږي. هو نه ګوله مو نو ستاسو بازار ښه ګرم دی. بازار ښه ګرم دی. موږ په دې کې د میوو په سیزن کې د کم میوې سیزن چې هغه میوې شریعت هم دي. اوس د کومې میوې سیزن کې کوم شریعت جوړېږي؟ اوس په دغه مقابله هم به وستا کومه دی. د کومې میوې شریعت اوس خو د عام سیزن دی. د سټرابري سیزن چې پای کې سټرابري جوړه د کیلې سیزن کې پای کې کیله جوړه د امرود پای کې امرود جوړه نو چې څوک غواړي مالټه ولم جوړه د څنګه دغه ځای ورته دا ستا باډي خو ماشاءالله ډېر قوي د کټور وزن د حساب د ډېری د کار ورزش تر اوسه راځي تیار ورزش دی. هو بالکل ورزش او دا شریعت خو مشهور دی د قانون علت چې مشهور خدای دا بالکل ساده اصلي شو دی. اصلي شو د څنګه د غواګانو وته نه دسی وای کوم چې اصلي شو د نقلي شو د کې سره کوي او یو خو د شدو لري غانه مشهور دی بل پته نه یو ته دې کاري مسؤلیت دلته کوي تاسو دا دومره ګاک راځي تاسو هیڅ څه پټ ډیر کوي نو دا وګورئ شنو دا اکثریت دغه دي خلک چې پټ ما ته هغه چې غیبت کو تاسو غلې وې مې ته نه ما ته دا شدو ګرم چې ګرم کې چې لاندې څه خاطر دې راځي چې په مخ خرج دا پیره
رښتیا نه نه دې ته مې ماته ولي نه چې ګرم نشي تیرا په خپل ورته نه نه هغه چې دا د خپل خټه شي وڅو دي په څه ډېر سره دې در تیرا نه نه د در په لپاره به سر نه کیږي ها نو لاندې څه سیره نه خو دا تیرا الان د څه تیرا نه بس خو هغه باندې تیرې په تل کې خوري نه چې دا نه خورو دې چې دا نه لاندې خو په کله ځای نه نيس تیرا خو دې سر ها د دې هغه د ټولو طریقه د مختصر زموږ لیدونکو ته دی ستاګه کوم مدل لپاره وای خاص وکړه یو ته نه دا چاره کور کې ذات ورو جوړ ها دا چې جوړو د دې خپل اندازه ده ګوره او ته چې دا چې سلور کیلو ګوره او داګه نه بعد بیا څوک دغه غواړي مې علاقه ته میوه په جسر وهو په دې کې ورچو او په دې کې ورچو همدا اسانه طریقه دین اوس خو زستا مخامخ دکان وباسه خو کې راځي د دکان نه اسانه ته ورته رشوت کوي الله دې کار برکت لري کامیاب شي ملګری اجازه ده کینم اسنه ګور شریخ د نو خرو مخه شریخ ګور نو خپل کامه کې ډیر ستاره په شي اسنه شریخ له څنګه استه صحت مو خره تاسو خاصه کوم ځای له خیر راغلی استه مونږ شینوار نه راغلو شینوار نه چکر لپاره شریخ لپاره جوړ راغلو یو اوس کوم یو لپاره ډیر راغلی استه کامه شریخ لپاره چې د صفات کړو ولا صفات ډیر چې د کړو د دروغ انسان راغلی نه ډیر دروغ دی دروغ نه دوه خون خو نه کوم باندې وکړه دومره به نه کړې څنګه نور کامه کې وګرځېد چکر مو والي فهم شو ولا بدلار رالو باندې ها څومره وخت کې کامه ته نوې راغلی یاره اختر کې راغلی بنو ډیر اختر کې دا خو باندې تیزورز دومره وخت نه کېږي کنه یا مې دوه څه خاطرې وکامه نه وړي ځان سره کامل اوس خاطرې وي نه خو څنګه چې چکر وای حتمن یو خاطره یو داسې سبم پلار دې تاسو د ډیر خندلې حالات سوچانه بيخي تاسو په ټول لاله کې یو بل ته به څه قتل برګي خدلې نه څنګه نه موزیک نه نه اتمنې د لاره کې به اوسه جالب وي ولا جالب د منظرې وي د شي منځلې خو ځکه هم دا قایمه کړل سیندو ارفان خسته وبروانې وي یو طرف ته غرو خسته پر سړک پاک صفه شنه پټي هم دغه خاطرې دي که د څه کو نه دي کنه چې استاد بل واده سوق ته دا سره دا خاطره وي نه ولا کومه خسته شین زه کنه خسته خوندور خوند تر واوس د نور ملګری سیګلې ناس دی اول لازم غږی سره یو ملګری ځان دې شاشه تا کوي په خبره راغلی شریخ لپاره او اجي سه په خرامخ کې شګوره کنه ګوره د تو زمون بيخي وسې ملمای اوس په ګپ کې ملمای ښه اوس یې ملمای شو دي ملګری دا د دې ډلې مشر اجي سه دی ټول د اجي سه په وایي ځکه درناوی ورته کوي او اجي سه خبره سره کومه دین راغله کوزي پښتونخوا راغله اجي سه
تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایي. څنګه حال دی ښه یې؟ ښځې پښتونخانه په خیر سره راغلې. چکر لپاره افغانستان ته راغلې. افغانستان خو ستاسو خپل ملک دی. خو که نه باید چې همدلته اوسېدلی خو دا ځینې مشکلات به وي چې هلته اوسېدل. څنګه و آب و هوا دودیزې هغه منظرې څنګه و؟ څنګه در باندې ولګېد؟ خوند هم ترې واخیست. او کله چې هلته د دې ملګرو د عکسونه کتل چې دې ملګري به هلته شریخ ته رالو ټرک پرې ورسره ویستل. هغه ملګري به څومره ځورېدل؟ ده ته مې وویل چې موږ د کامې ته بوځو بس ښه جوړه وسته. نه هغه ځورېدل دې ووایه. بس ځورېدل خو شته پکې. ځکه دا عکس ګوره دلته چې وخوري که نه د عکس د مصیبتونو پسې دي کې شریخ داسې و شریخ داسې و یو څنډه دې خوا کږه و بله خوا کږه و. ماشاءالله ښه چې دښته د کامې غم. څنګه دی هلته ژوند زندګي څنګه روانه؟ شکر الحمدلله ښه روان. او د کامې نه به ځان سره ته څه خاطر راوړي؟ یو خو به حتمي وړي. کامه خو داسې لکه پېښور کې او پاکستان کې مري خسته منظرې وي شنه شنه ځایونه دي خسته سیند غاړه ده به دا خسته ځای ده به دا وړو. کوم زره ساعت دې تېر شو؟ ولې نه بلکل. خو دې وکړي چې نورې څومره ورځې دلته پاتې کېږي همداسې ساعت دې تېر شي. انشاءالله. ډېره مننه. ښه بنډار ولرئ. منګله استاد مېلمنو ګیله په دې نه خفه شوي. ولې؟ وایي خفه شوي نو په څه؟ زه نو څه پوهېږم ما تا نه پوښتنه وکړه چې ولې خفه شوي؟ نو زه فکر نه کوم شیزې خیر راباندې خراب کړل. زه دا فکر هېڅ کوم نه ځکه چې دلته تقریبا 2-3 نفره شاګردان لرم او اوس په هغسې رشم داسې ډېر نشته. ملګرو ننګیالی استاد د دغه ځي مسؤل دی لکه خوشطبیعتي مې ورسره په دې خاطر باندې وکړه. ننګیالی استاد په شاوخوا کې خو کوم داسې ملا امری یا داسې دمګری نشته یاره وي به داسې چې ستا ډېر انډیوال وي؟ یاره نه داسې ښه
نه یې وګوره اتمنې په کوم چې فکرې چې دا دلته ماشاءالله دا دومره راشي نه دا شي نه کوم دا خو تاسو چې دا وڅ وای نه تاسو چې دا وڅ خبره کوي ما دې زما ایران کوم څنګه تاسو دا غواړم په ستره کې ورځي مثلا د جمعې ورځ او جمعې په ورځ سره خلک شوټي دکانداران هم شوټي او خلک هم شوټي بیل تل بیروباري جمعې په ورځ باندې ځنګل استاد قانون سره یو امن ولسوالي دا او بل چې د شین سبز له لحاظه وایي کنه دا یو شین سبز ولسوالي ده خو چې د اوبو لحاظه د غرونو لحاظه د خاصه منظرو لحاظه بیا د ګوري شریخ له لحاظه همدا تاثیر چې دلته کامې ته خلک ډېر راځي کنه نورم دی کې غیر څه شته کاما خو یعنی درې سوه ولسوالۍ دي او په ټولو کې زما په فکر باندې کاما داسې ولسوالي ده چې یوازې شریخ نه داسې اوس هم ګاڼې چلن دي چې اوړی دی ژمي کې د ګاڼیو موسم وي پنځه شپږ میاشتې بیا په یخنۍ کې ګوړې ده خړوب ده کنه یوازینی تاثیر همدغه دی د کامې خلک هم ښه خلک دي پاسته او نرم خلک دي ملایم خلکو سره انډیوالان دوستیان هم ډېرې لري بعضې خلک دې دپاره مزي مړی او ژوندی هم ډېر اوږد شوی دی ځکه په جنازه کې تقریبا تاسې هم د دې خبرې شاهدان یاست په جنازه کې 3000 او 3500 نفوس دا خو ټول د کامې نه نه راځي طبعا دې کې یو زر نفره د جلال آباد نه هم راځي او د کابل نه هم راځي نورو ځایونو نه هم راځي نو اکثره دا کامه کې چې دلته دا بیروبار دی علت یې د مړي او د ژوندي هم دی کله د شریعت چاته فري ورکړی او خیرات زکات ډېر ښه دا خو کارخانه ده نو کارخانه کې بیا 5 پلیټ او 6 پلیټ او 10 پلیټ دا نه معلومیږي ما تاسو نه هغه روان شوی ورغلی پښې چې ودرېږه چېرته ځې ماما پیسې پاتې دي نه دا خو الحمدلله زه خو ما د خپلو شاګردانو ته هم دا خبره کړې او ته مې ویل چې دا یوازې شریعخانه نه دا زما دیرم ده ځکه زه خو د کور نه سهار راوځم تقریبا د صبحي لمانځه نه وروسته او بیا د شپې 12 یا 11 بجې کور ته ځم ما خپلو شاګردانو ته هم دا توصیه کړې وروڼو ته هم دا خبره کړې چې دا یوازې شریعه ده زما د کاروبار ځای نه دا زما د مېلمنو دیرم ده زما خپل ملګري او انډیوالان دلته راځي نو چې یو په ځای باندې زه شریعه خورم الله دې تا همداسې مېلمه دوست لري همداسې مېلمه پال دې الله لري چې کامې ته هر څوک راځي ته همداسې خدمت وکړي او هغوی خوشحاله لاړ شي ډېره مننه درنو ملګرو دا د کامې ولسوالي چې تاسو وکتل چې ښایسته اوبه هم پکې روانې دي تر څنګ یې ښایسته غرونه دي ښه ښایسته صفا سړکونه شنه شنې پټي او تر څنګ یې چې موږ ته نه دې ته راغلي شریخخانې پوه چې د خلکو دې ته راغلي پوه شریخ بسېږي کله به خورو کله در شو هغه دا د شریخخانې نو خدای وکړي چې دا خپرونه مو کتلې اوسي خوښه شوې مې اوسي د شنې فضاګانې او د ښایسته اوبه مو کتلې اوسي او له خپرونې مې خوند اخیستی وي تر بیا ښې